کہانی شروعات د انتهایی کامیابی وکړي نه کېږي د کوم نوم چې لیو و د هغې په زندګۍ کې صرف دا مقصد و چې زه بس کیسونه ګټم او د هغې په ذریعې سره پیسې ګټم. د هغې په زړه کې نه څه احساس و او نه د څه څیز پروا، هغه سره نه د انصاف غم نه د صحیح غلط، او د شاته نه د هغه صرف یو مقصد و چې په هر حال کې زه دا کیس وګټم. خو یوه ورځ هغه چې کله په خپل ګاډي کې خپل دفتر ته روانه وي نو په لاره کې د هغې یو ډېر خطرناک اکسیډنټ وشي. هغه چې کله خپلې سترګې کولو کړي نو خپل ځان په یوې بلې دنیا کې وموند. دا یو روح اوس په یو بل ځای کې ورداخل شوی چې هغلته کې په تپوس کولو سره دې ته د یو عجیبه حقیقت په باره کې پته ولګي. هغه مړه شوې وه خو د هغې دا مرګ په غلطۍ سره شوی، ولې چې د قسمت مطابق د هغې په زندګۍ کې لا اوس هم څه ناڅه وخت پاتې و. د روحونو د دنیا نظام یو بله فیصله وکړي چې لیو به موږ د دې ځای نه په هر حال کې لیږو او دې په بدل کې هغه موږ په ځمکه باندې اوس د یو بلې ښځې په وجود کې ورداخلو چې په دې سره د لیو په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي. د دې اکسیډنټ نه مخکې هغې په خپل دفتر کې په یو کیس باندې کار کوو. په دې کیس کې د یو سکول یوې ماشومې سره زیاتې شوې او اوس د هغې مور د دې دفتر ته راغلې وه. هغه جینۍ سره دغه زیاتې خپل کلاس فیلو کړی او هغې خپل لور له انصاف ورکول غوښتل، خو د هغې ظالم هلک وکیله همدغه لیو جینۍ وه. داسې جینۍ وه د کوم چې رښتیاو سره هېڅ څه کار، بلکې د هغې دا مقصد و چې زه په سچل باندې په هغې هلک باندې لا کیس وګټم. لیو هغه جینۍ او د هغې مور ته دا خبره وکړي تاسو دا کیس چېرې هم نشئ ګټلی، ولې چې تاسو سره څه ثبوت نشته، او که چېرې بار چاته دې کیس په باره کې پته ولګېدله نو دا لور به د بیا داسې بدنامه شي چې بیا به په ټول عمر کې هم واده نه کړلی شي. هغه هغوی ته دا خبره هم وکړي تاسو خو ځان دپاره وکیل هم نشئ نیسئ. د دې نښه دا ده چې جیل ته تلو نه مخکې تاسو لا کیس پرېږدئ. په دې پورېدو سره دغه جینۍ مور سخت ویرېږي او په خاموشۍ سره په ډک زړه باندې د ده دفتر پرېږدي. هغه تر دې حده پورې مایوسه شي چې د انصاف امید هم پرېږدي. او لیو ته دا ښه پته وه چې هغه هلک په غلطه دی، خو دې باوجود دا هلک بچ کړي. د دې په زړه کې نه رحم و نه محبت، او دې په شا باندې صرف او صرف د پیسې لاس و. د هغې یو ملګری د هغې د پوهولو کوشش هم وکړي تا ته دا ښه پته وه چې هغې جینۍ سره ظلم شوی دی، خو بیا هم د هغې مور د ویرولو او دې ځای نه دې بوتلله دا تا غلط وکړل. خو لیو ورله د دې خبرې هېڅ قسمه څه جواب ورنکړي او په خاموشۍ سره یې د هغه ځای نه لاړه شي. هغه اوس په دې وخت کې د نور تعلیم د حاصلولو دپاره جرمني ته روانه وه. دې د وجې دا ټول نه مخکې د خپلې مور قبر ته ودرېږي او په مزه غونډه کې ورته ووایي مورې زه جرمني ته روانه یم، هلته کې به ته ماته ډېره رایادېږي، زه به تا په دوا کې یاد ساتم. د هغې د خبرو نه دا صفا پته لګېدله چې د هغې جینۍ پلار سره هېڅ قسمه څه تعلق نشته، ولې چې د هغې پلار دې ته چېرې هم خپله لور نه وویلې. دا چې کله د قبر نه راروانه وه نو په دې وخت کې د هغې دا خطرناک اکسیډنټ وشو او بیا د هغې روح هغې ته په یو ځای کې میلو شو. په کوم ځای کې بل هغه روحونه په قطار کې ولاړ وو. هغه په ډېرې حیرانتیا سره په هغه ځای کې د یوې ښځې نه را تپوس وکړي دا کوم ځای دی چې په جواب کې ورته دا خبر میلو شي دا د قسمت کاونټر دی او خلک د مړه کېدو نه پس همدلته کې راځي. لیو دپاره دا خبره منل د حد نه سوا مشکل و، خو اوس په دې وخت کې همدا حقیقت و. لږ غونډه وخت پس هغوی دا خپل ډایرکټر سره میلو کړي چې ډایرکټر دې دا خبره وکړي موږ ستا نه معافي غواړو، زموږ نه غلطي وشوه. په دې وخت کې ستا د مرګ د سره هم وخت نو موږ له په دې وخت کې د یوې بلې ښځې روح راوړلو د کوم نوم چې هم ستا غونته کې لیو او هم په دغه ځای کې به هم اوسېدله. زموږ نه غلطي وشوه او غم مه کوه، موږ له د خپلې غلطۍ د لرې کولو چل راځي. موږ به هم نن دا د یوې بلې ښځې په جسم کې منتقل کړو او غم مه کوه تا سره به د خپل یادونه هماغسې وي، صرف ستا وجود به بدل وي. په سبا باندې لیو چې کله سترګې وغړي نو ګوري چې زه خو واقعي په یوې نوې زندګۍ کې ورداخله شوې یم. هغه په کټ کې د یو سړي سره ملاسته وه کوم چې په اصل کې دې نوي خاوند و. ته را پته ولګېږي چې ما خو دوه بچي هم دي کوم چې د دې سره د حد نه سوا مینه کوي. د خپلې زندګۍ په لیدو سره دې ته دې خبرې اندازه وشي چې زه په اصل کې د کور د ساتلو واله ښځه یم. د لیو دا زندګي لکه غونته کې هم خوښه نه شي او دا چې کله خپل زوی په سکول کې پرېږدي نو دې نه پس دا خپل دفتر ته لاړه شي چې هغلته کې یو کس هم دا ونه پېژني او د هغه ځای نه په زوره باندې روباسي. هغه سخته غوسه شي او په دې سوچ کې لاړه شي وایي دې زندګۍ نه خو ماله مرګ ښه دی چې صرف وجې دا یو تیز ګاډي مخې ته ودرېږي. هغه ډرایور دې د بخښو نه مخکې دې نه ګاډي سیټ دی چې په دې سره دې په پریشانۍ کې نوره هم اضافه وشي. ناڅاپه دا چې کله سرخانې ته ورننوځي نو په هغه ځای کې دې ته هغې د روحونو واله د دنیا ډایرکټر میلو شي. هغه دې دا خبره وکړي تا له به همدا زندګي تېرول پکار دي، دا زندګي قبوله کړه ګینې انجام به دې بیا ښه نه وي. لیو په دې سره په غوسه کې ورته ووایي تا زه یو داسې ښځې په جسم کې ورداخله کړې یم کوم چې هېڅ کار هم نه کوي، زما دپاره خو زما کار هر څو. ډایرکټر د دې خبر جواب دې له په سکون سره ورکړي تا داسې لګي چې دا کور کار کول د سره هم کار نه دی، خو په اصل کې دا دنیا د ټول نه مشکل کار دی. په دې سره لیو خاموشه شي او په دې سره اوس مجبورا همدا زندګي دا قبوله کړي. دا چې کله د سودا د وړلو دپاره بازار ته لاړی شي نو هغلته کې دې دا پته ولګېږي چې زه خو غریبه هم یم او هغې سره پیسې کمه شي. اوس دا سوچ شروع کړي چې ما له په څه طریقې سره د خپلې خرچې کمول پکار. د ماښام په وخت کې دې ته د خپل زوی خیال راشي چې هغه ما د سکوله راوستل چې هلته کې په ورتلو سره دې زوی دې ته په عجیبه غونډه کې نظرونو باندې کتل شروع کړي چې په دې سره لیو مجبورا هغه ته دا رښتیا ووایي د روحونو وال د دنیا نه غلطي شوې ده او زما وجود په غلطۍ سره ستا د مور په وجود کې بدل شوی دی او دې سره دا خبره ورته پکې دروغ هم وکړي. یوه ورځې پس ستا اصلي مور به ستاسو کور ته واپس راشي. په دې سره د دې زوی دې ته په خاموشۍ سره دا خبره وکړي غم مه کوه، زه به دا خبره چاته هم نه کوم. اوس په مزه مزه باندې د مور او
د لور ترمنځ نه یوه ښکلې رشته جوړېدل شروع شي. او چې کله د شپې په وخت کې لیو په ډېر محنت سره د خوراک د جوړولو کوشش وکړي نو خوراک د هغې د خاوند او د هغې د لور د سره هم خوښ نه شي. لیو په دې سره په غوسه کې هلته کې چغې شروع کړي دا خولې بندې کړي او صرف خوراک وکړي. تاسو ته څه پته ده چې دا ما په څومره محنت باندې جوړ کړی دی، خو چې څومره وخت تېرېږي هغومره د لیو زړه نرمېږي. هغه اوس د خپلو بچو سره مینه شروع کړي. هغې ته په خپل ژوند کې په اول ځل باندې داسې احساس وشي زما هم اوس خاندان شته دی. یو ورځ هغه د روحونو د دنیا وال ډایرکټر یو ځل بیا دې سره د ملاوېدو دپاره راشي او دې ته دا ځل په خندا کې وایي اوس درته څنګه لګېږي؟ آیا ته اوس هم د خپلې نوې زندګۍ نفرت لري؟ چې په دې سره لیو یوه اوږده ساه واخلي او رښتیا ورته ووایي وایي دا زندګي واقعي هم دومره بده نه وي. او دا راته هم پته ولګېدله چې دا کور ساتل آسان کار نه دی بلکې دا واقعي ډېر مشکل کار دی او ضروري هم دی. په دې سره ډایرکټر د مخ سره غیب شو. په دغه شپه باندې لیو چې کله د خپل واده ویډیو ګوري نو هغې ته پکې خپل خاوند په نظر راشي کوم چې د حد نه سیوا د دې سره بیا مینه لرله. هغه د واده په ورځ باندې خاندل چې په دې سره د لیو په زړه کې هم د هغه دپاره یو نوی خواهش را شروع شي او خواهش د رښتیا او د مینې او د حقیقت د رشتې. په سبا باندې دې چې کله سترګې وغړېږي نو دې ته په خپلې کمرې کې نوي او قیمتي جامې په نظر راشي کوم چې په اصل کې دې دپاره خاوند یې اغوستلې. هغه چې کله په هغه جامو کې خپل ځان ته وګوري نو ځان ته په خندا شي او دې په شا باندې دا وجه نه وه چې ښکلې ښکارېدله بلکې هغې د په اول ځل باندې احساس وشو چې زما هم څوک پروا لري. د شپې په وخت کې دا خپل خاوند سره یوې پارټۍ لاړې شي چې هغه ته کې دې ته د یو حقیقت په باره کې پته ولګېږي چې زما خاوند په یو غټ سیټ باندې د نوکر کېدو باوجود یو ایماندار انسان دی. هغه په غلطه طریقې باندې رشوتونه اخیستی شي او بیا پیسې هم ګټلی شي خو هغه همیشه خپل مشرانو ته انکار کوي چې د خپل ایماندارۍ د وجې لا تر اوسه پورې دغه په خپل سیټ باندې ترقي نه ده شوې. د لیو په خپل خاوند باندې فخر پیدا شي او خپل خاوند له په دې خبره باندې همت ورکوي چې ته د رښتیاو سره ولاړ دا څه ګپ نه دی. اوس چې کله د نوکر په شان دغه مشر په ده پسې خندو کې نو دا ځل هغه د خپل عزت خلاف اواز اوچت او په دې سره په اول ځل باندې هغه ته داسې ولګېږي چې ما خو په ده باندې دا زړه سپک دا خو ما له مخکې سپکول پکار. په دغه شپه باندې دغه دواړه لکه د رښتانو د ښځه خاوند غونته کې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي. هغلته کې دوی د خوشحالي د ډېر وخته پورې پاتې نه شي. ناڅاپه دوی غوږونه د دوی د لور د کمرې د هغې نه جړه اواز راشي چې په دې سره لیو په منډه باندې هغې د کتو دپاره په هغې پسې کمرې ته ورشي چې هغلته کې دا ګوري چې هغې خو مخ زخمي دی. لیو خپل خاوند په دې خبره باندې ولیکي ته لاړ شو زه دې سره یوازې خبره کومه چې په تپوس سره لور یې ورته ووایي زما ملګري زه پارټۍ ته په دوکه باندې غوښتم او هغلته کې ما سره د زبردستۍ کوشش شروع کړو چې په انکار کولو سره هغه زه ووښلم. په دې سره د لیو زړه مات شي او د دوی دواړو دا خبرې دغه جینۍ پلار هم اورېدلې. هغه په دومره غوسه کې راشي چې هغه هم په دغه شپه باندې په هغه لږ پسې کور ته لاړ شي په خپل کور کې ووښي چې په سبا باندې دوی د تاڼۍ والا پولیس سټیشن ته راوغواړي. هغلته کې یو عجیبه منظر او دا بالکل هماغسې منظر و لکه څنګه چې لیو به په خپلې مخکې زندګۍ کې د خلکو سره یې کول. غلط خلک طاقتور وکیلانو سره یې ناست او ریښتونې په یره کې خپله خبره هم نشوه کول. په دې سره د لیو ذهن ته هغه خپلې ټولې غلطۍ راشي کومې چې هغې په خپل ژوند کې کړې وي. هلته کې لاړه سپکولو ته په ورسرخانې ته لاړ شي او هغلته کې په چغو باندې په ژړا شي چې په دغه ځای کې دې ته په اول ځل باندې خپلو غلطیو احساس وشي خو دا ځل دا تښتېدو والا نه وه. هغه واپس راشي او دا ځل مضبوطیا سره د هغوی مقابله شروع کړي وایي چې دا ځل هغه یو بېرحمه وکیله نه بلکې یوه مور هم وه. هغه د خپل عقل او د خپل همت په استعمالولو سره د هلک ټول په ټوله خاندان په شرمونو باندې وشرموي او په دې سره هغوی داسې ویري لکه څنګه چې به هغې په خپلې مخکې زندګۍ کې بې ګناه خلک یېرول. اوس د هلک د کورنۍ والا خپل رپورټ واپس واخلي او دې سره دغه جینۍ د کور والا نه معافي هم وغواړي. کور ته په واپس راتلو سره د دې لور دې ته دا خبره وکړي زه به چېرې هم په سړي باندې یقین ونه کړلی شم چې لیو ورته د دې جواب په ډېر مینه سره ورکړي. یو غلط انسان سره د ملاوېدو د وجې ته داسې چېرې هم نشي کولی چې ته ټول انسانان پرېږدې چې په دې سره لور خپله مور ځان ته رانږدې کړي. اوس د دغه کور ماحول په بدلېدو شي هغه ټول په ټوله غمونه په خوشحالو کې بدل شي او لیو ته اوس حقیقي خوشحالي محسوسه شي. خو په سبا باندې یو بله دوی سره خوفناکه واقع وشي. سکول ته تلو په وخت کې د دې زوی دې دا خبره وکړي ما ته اوس هم نه ښکارېږي چې کله دی هسپتال ته بوځي نو د هغه ځای ډاکټران دې ته دا خبره وکړي د خو د سترګې پردیش لیدلي دي او که چېرې موږ ورله اپریشن ونه کړو نو دې ړندېدې هم شي. لیو سره پیسې هم نه وي خو دې باوجود هغه ډاکټر ته دا خبره وکړي اپریشن شروع کړي چې په یو څو ګنټو کې ډاکټران دوی دا خوشخبري ورکړي اوس ستا زوی د خطرې نه بار دی چې په دې سره د لیو په سترګو کې د خوشحالي اوښکې راشي ولې چې هغې د اولاد غم لیدلی و. په سبا باندې دا چې کله د خپل زوی سره د ملاوېدو دپاره هسپتال ته روانه وه نو په لاره کې دې ته ډایرکټر میلو شي هغه ورته دا ځل په سنجیدګۍ سره ووایي وستا اوس اووه ورځې ختمې شوې اوس په تا له ما سره تک پکاري چې په دې سره د لیو رنګ زړ شي او دا خبرې ورته وکړي خو دې ته وګوره ما صرف یو ځل د خپل خاندان سره ملاوېدو ته پرېږده چې په دې سره ډایرکټر ورله اجازت ورکړي. لیو په آخري ځل باندې خپل لور کلکه ځان ته رانږدې او چې کله زوی ته وګوري کوم چې اوس لیدل کولی شي نو په دې سره هم سخته خوشحاله شي. هغه په آخري ځل باندې خپل خاوند سره هم ملو شو دا ورته هم پته چې دا زما آخري ځل دی او په دې سره بیا دا هر څه ختم شي. کله چې دا ځل هغه سترګې کلو کړي نو هغه په هسپتال کې به او په خپله اصلي زندګۍ کې به هغه ژوندی به او په دې خبره باندې نه
پوهېدله وي دا کوم ارڅه چې مو لیدل دا زما خوب و کنه دا ما سره په حقیقت کې وشو خو په اصل کې دا ټول هر څه هغې په بېهوشۍ کې لیدلي وو. اوس په دې خبره باندې پوه شوې وه چې زما د اوه روانه ورځې دروغ وې خو هغې اوه ورځ زما زندګي د همیشه دپاره بدله کړله. اوس ورځ پس هغه واپس خپل دفتر ته را شروع شي. هلته کې خپلې ملګري ته دا خبره وکړي زه به اوس هغه کیس واپس کولاوم په کوم کې چې ما هغه د جینۍ کور والا ټول په ټوله یېرولو او زه به د هلک کورنۍ په شرمونو شرموم چې په دې سره د هغې ملګري حیرانه پاتې شي چې اخر په دې باندې راسه چلو شو. اوس لیو د انصاف دپاره وکالت شروع د پیسو او د ګټو دپاره نه. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.